په هیواد کې د لوی اختر لومړی ورځ په خوست کې هم د لوی اختر لمونځ د امن په فضا کې ادا شو. د ولایتي ادارې مسؤلینو خلکو ته د بشپړ امن ډاډ ورکړ او په ځوانانو یې غږ وکړ چې د نقلیه وسایطو سره احتیاط وکړي ترڅو دا د خوښۍ ورځې په غم بدلې نشي. خوستوال کولی شي چې د امن په فضا کې هرې خواته په خوست کې دوی سفر وکړي، تفریحي ځایونو ته لاړ شي، د اختر په مناسبت دوی خوښۍ ولمنځي. د خپل ولس څخه مو احترامانه هیله ده چې ولسه خپلو بچیانو ته فقط دا هدایت ورکړي چې د خپلو موټرونو سره د خپلو موټرسایکلانو سره ډېر احتیاط وکړي ترڅو زموږ دغه دردېدلی ولس بیا د غم په ټغر کې نه ني. خوستوال بیا له امنیتي برخې خوښ دی او زیاتوي چې وړاندې به یې د امنیتي ستونزو له امله نشوای کولی چې په ډاډه زړه د هیواد هرې سیمې ته لاړ شي. هغه ځوانان چې دوی لارې ځایونو ته د تفریح لپاره ځي نو انشاءالله زه داسې وایم چې دوی کولی شي په ډېر ډاډ سره لاړ شي او خپل تفریحي چکر یې ووهي ځکه چې پخوا وختونو کې امنیت نه و، ډار و، نو اوس انشاءالله هر څوک کولی شي چې په ډاډمن زړه هر ځای ته لاړ شي او خپله تفریح وکړي. امنیت خو ډېر ښه امنیت دی انشاءالله، هېڅ شی نشته، هر څوک هر ولایت ته تلای شي، مطلب چې څوک وغواړي غزې ته تلای شي، بیخي امنیت دی انشاءالله. د کال دوه اخترونه کوچنی او لوی اختر د مسلمه امت مقدسې مذهبي ورځې دي چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې دا د خوښۍ ورځې په مختلفو رواجونو سره لمانځل کیږي. احسان الله باور، امید رادیو، خوست.